بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. مخکې له دې نه چې ایم ایس ورډ باندې پریکټیکل کار سټارټ کړو باید د ایم ایس ورډ یا وین ورډ اوپننګ طریقې هم زده کړو چې ایم ایس ورډ په څو طریقو سره اوپن کیږي او څنګه اوپن کیږي. ایم ایس ورډ ډیر زیات طریقو باندې اوپن کیږي. زه به تاسو ته څو طریقې ښیم، تاسو یې شمارئ. سټارټ باندې به کلیک کړئ. چې کله مو سټارټ بټن باندې کلیک کړئ سرچ کې ورته وین ورډ ولیکئ. وین ورډ ورته لیکئ، ایم ایس ورډ ورته لیکئ، مایکروسافټ ورډ ورته لیکئ، ستاسو چوایس دی. انټر چې کله پریس کړم نو ماته به ایم ایس ورډ اوپن شي. دې ته وایي ایم ایس ورډ پروګرام. بله طریقه دا ده چې وینډوز بټن آر به تاسو پریس کړئ، دې ځای کې به ورته وین ورډ لیکئ، بل څه به ورته نه لیکئ. ایم ایس ورډ یا مایکروسافټ ورډ دا نه مني ځکه ایگزیکیوټیبل نیم د دې وین ورډ دی. زه چې کله انټر پریس کړم نو ماته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن شي. بله طریقه دا ده چې سټارټ بټن باندې به زه کلیک کړم، دې کې به آل پروګرامز ته راشم، مایکروسافټ آفیس ته به راشم او دې کې به مایکروسافټ ورډ 2010 باندې کلیک وکړم نو ماته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن شي. دا دریمه طریقه. څلورمه طریقه دا ده چې تاسو به بیا راشئ آل پروګرام ته، مایکروسافټ آفیس ته، په همدغه پروګرام باندې به رایټ کلیک وکئ، پراپرټیز ته به راشئ، شارټکټ کی کې به تاسو دلته کلیک وکئ، یو کی به پریس کړئ، فار ایگزامپل کی مې پریس کړ. کله مې چې کی پریس کړ نو کنټرول الټ سره خپله راغی. یعنی کله چې زه مایکروسافټ ورډ اوپن کوم کیبورډ څخه به کنټرول الټ کی پریس کوم نو ماته به اوپن کیږي. زه ورته وایم چې زه یو کی پریس کوم، F1 څخه حواله تر F12 پورې به یو کی پریس کړئ. فار ایگزامپل F7 مې ورته ولیکو، F7 به ماته یو کی واخیستله. فار ایگزامپل F12 مې ورته ولیکو، F12 چې زه کله پریس کوم نو ماته به وین ورډ اوپن کیږي. زه نه S مې پریس کړ، کله مې چې S پریس کړ نو کنټرول الټ S ماته خپله راغی. دا مې اوکې که دا مې کنټینیو کو، کنټرول الټ S چې زه کله پریس کوم نو ماته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن کیږي. دا ما سره څلورمه طریقه. پنځمه طریقه دا ده چې زه غواړم دلته پین کړم، دلته خو ما سره خبره دا راغله دی، زه غواړم چې دلته بره پین کړم نو آل پروګرام، مایکروسافټ آفیس، رایټ کلیک، پین ټو سټارټ مینیو به تاسو واخلئ. کله مې سټارټ مینیو کې پین کو دا اوس دې ځای نه نه ځي، دې ځای باندې به زه کلیک کوم نو ماته به اتوماتیکلی وین ورډ 2010 اوپن کیږي. زه غواړم چې ټاسک بار کې پین کړم نو دې باندې به زه رایټ کلیک وکړم، پین ټو ټاسک بار به ورته واخلم. اوس ما سره ټاسک بار کې پین شو، کله چې زه به دې باندې کلیک کوم نو ماته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن کیږي. بله طریقه دا چې همدغه ټاسک بار باندې به زه رایټ کلیک وکړم، ټول بار ته به راشم او دې کې به ایډرس ورته والم. چې کله مې ایډرس واخیست نو دلته ایډرس ټول بار کې ورته وین ورډ ولیکئ، وین ورډ، تاسو ته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن شي. بیا زه راځم فار ایگزامپل بله طریقه دا ده، همدغه ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړه، سټارټ ټاسک مینیجر ته راشه، چې کله هلته رالې فایل باندې به کلیک وکړئ، دې کې به نیو ټاسک والي یا دې ځای کې هم موږ سره نیو ټاسک شته دی، دلته به ورته وین ورډ ولیکئ، تاسو ته به اتوماتیکلی اوپن شي. بله طریقه دا ده چې په ډیسکټاپ باندې زه رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم، دې ځای کې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا مې واخیستو نو ماته یو فایل راغی او همدغه فایل به ماته اوپن شي. طریقې تاسو شمارئ چې څو طریقې شوې. بله طریقه رایټ کلیک زه کوم، نیو ته راځم، شارټکټ باندې زه کلیک کوم، دلته ورته وین ورډ لیکم. کله مې چې وین ورډ ولیکم نیکسټ مې کلیک کړ، ښه داسې رانغی. براوز ته به تاسو راشئ، کمپیوټر ته به راشم، سی ته به راشم، پروګرام فایلز x86 دې ته به راشم، دې ځای کې ما سره دا انسټال دی. صحیح ده. دې کې به زه راشم مایکروسافټ آفیس ته، دې کې آفیس 15 ته، سوري آفیس 14 ده، آفیس 14 ته چې زه راغلم ډبلیو به زه پریس کړم نو وین ورډ ماته انتخاب شو. دا مې اوکې کلیک کړ، دا مې نیکسټ کلیک کړ، دا مې فینش کلیک کړ، ډبل کلیک ور باندې کوم ماته اتوماتیکلی اوپن کیږي. بله طریقه ما سره دا چې زه راځم هلته فار ایگزامپل ریسایکل بین ته رالم، ایډرس کې دلته ورته وین ورډ لیکم، وین ورډ، ماته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن کیږي. یا فار ایگزامپل یو فولډر اوپن کوم، دغه فولډر کې بره ورته څه لیکم، وین ورډ ورته لیکم نو ماته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن کیږي. بله طریقه دا ده چې زه یم فار ایگزامپل وینډوز بټن آر مې پریس کړ، CMD ورته لیکم، انټر، هلته زه رالم، دې کې ورته سټارټ وین ورډ لیکم. سټارټ به تاسو سر کې لیکئ، بیا سپیس او ورپسې ایگزیکیوټیبل نیم، یعنی فار ایگزامپل سټارټ نوټ پیډ، سټارټ ورډ پیډ، سټارټ ایکسل، سټارټ پاور PNT، دغه شان چې تاسو ورته لیکئ تاسو به اتوماتیکلی هغه پروګرام اوپن کیږي. بله طریقه په همدې کې هم دا ده، خو ما سره دغه ورژن چینج دی، تاسو به ایډیټ ورته ولیکئ، ایډیټ هم چې کله ولیکئ شنه پرده برته راشي، هلته به تاسو ورته سټارټ وین ورډ ولیکئ، ډیسکټاپ کې به یې سیف کړئ، تاسو ته به په هغې طریقې باندې هم اوپن کیږي. زه رالم هلته مې ورته نوټ پیډ ولیکه، دلته ورته لیکم چې سټارټ وین ورډ، سټارټ وین ورډ مې چې کله ولیکه دا به زه سیف کړم،
ډیسکټاپ کې سیف کې څه نومني سیف کې فار ایگزامپل دی نومني ډاټ په اخر کې ورته واچئ بی ای ټي ډاټ ورته اخر کې خامخا شي ډاټ بی ای ټي دا مې چې کله ورته ولیکو اوس چې کله زه په دې باندې ډبل کلیک کوم نو ماته به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن کیږي نیکسټ طریقه ما سره دا راځم فار ایگزامپل خپل نوم باندې وین ورډ اوپن کما نو تاسو به راشئ هلته به ورته وین ورډ ولیکئ کله مو چې وین ورډ ولیکئ دې باندې به تاسو رایټ کلیک وکئ سین ټو ډیسکټاپ به ورته والی دا به F2 کې ستاسو نیم فار ایگزامپل ZUH دی صحیح شو دې ځای نه به یې کټ کئ یوزر فولډر ته به راشئ کله چې یوزر فولډر ته لاړئ دې ځای کې به تاسو پیسټ کئ اوس چې کله تاسو رن ته راځئ ZUH ورته لیکئ نو تاسو به اتوماتیکلی وین ورډ اوپن کیږي زه فار ایگزامپل دغه فایل چې کوم موږ جوړ کړ دا بیچ والا دا هم زه غواړم F2 کما دې ته ما نوم فار ایگزامپل ورکړ اسلامیک صحیح شو انټر مې پریس کوم یاد ساتئ سپیس به تاسو نه ورته ورکوئ سپیس په ځای به تاسو انډرسکور ورته لیکئ یا فار ایگزامپل ماینس ورته لیکئ هر څه لیکئ خو سپیس به تاسو نه ورکوئ همدغه به زه دې څخه کاپي کما یا به یې کټ کما سیسټم 32 ته به زه راشم دې ځای کې به کنټرول وي سره پیسټ کما ان کنټینیو نو زه چې کله ورته اسلامیک لیکم نو ماته به اتوماتیکلی څه اوپن کیږي وین ورډ به ماته اوپن کیږي دغه شان نورې زیاتې طریقې هم شته د وین ورډ د اوپن کېدلو طریقې زه غواړم چې د وین ورډ زه یې وګورم فایل لوکیشن یې وګورم وین ورډ به ورته ولیکي په همدغه وین ورډ باندې به تاسو رایټ کلیک وکئ اوپن فایل لوکیشن ته به راشئ تاسو اتوماتیکلی همدغه ځای ته راوستلی آفیس 14 ته یا زه فار ایگزامپل د رن د لارې نه زه بلې طریقې ته راځم براوز ته به راشم دې ځای نه هم زه ورته راتلی شم دنیا طریقې ما سره په دې ځای کې موجود دي ون بای ون زه کولی شم چې دغه طریقې استعمال کړم اوپن اینډ اوکې ماته به دا اوپن کیږي هیله کوم چې په دغه طریقو باندې پوه شوي یاست دا مو سره وین ورډ اوپننګ میتھډ